سرک مدرسه نورالمدارس فاروقیه در ولسوالی اندر غزنی قرضی می شود. این سرک که در امتداد حدوداً 3.2 کیلومتر می باشد به هزینه نزدیک به 38 میلیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه کشور به طور پخته و اساسی اعمار خواهند شد. این سرک حدود 3.2 کیلومتر طول دارد که به ارزش حدود 37 میلیون افغانی از طرف وزارت فواید عامه قرارداد شده. امروز عملاً کار شروع شد. انشالله کار این سرک در مدت 2.5 ماه یعنی قبل از رسیدن فصل سرما تکمیل خواهد شد و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. د کیفیت د نگاه نه خو مونږ تاسو ته د اطمینان درکو د غزنی فایده می چې کوم انجنیر صاحبان دي او د مرکز نه کوم انجنیر صاحبان چې دلته مونږ ته راځي هغه دوی مونږ سره دلته وي یعنی مونږ سره په دې پروژه کې ګډ کار کوي. دا لکه نور پروژو غوندې نه دي چې انجنیر صاحبان چېرته لاړ شي بیا راسي دې پروژې ته. مونږ جمع فایده‌مه مشترکاً دا پروژه په مخ وړو. باشندگان محل از اعمار این سرک خوشحالند. از امارات اسلامی خواهان تطبیق پروژه های بیشتر را در ولسوالیشان دارند. یقینا اسلامي امارات نه مننه کوو نه تنها چې په دې سرک سره به یوازې مدرسه او سرک سره وصل شي په دې په زرګونو انسانان خلق له دې مستفیدیږي هغه د سرک ته لاسرسی پیدا کوي ځکه تر دې مدرسې پورې شاته د اندړو ولسونه پراته دي او خلق پراته دي نو هغه چې له دې سره وصل شي د خلقو ته ډېر لاسولیت نو د همداسې پروژو مو له اسلامي امارت نه نوره هیله دا ده چې د دې ته کار وکړي. یقیني اوس خو الحمدلله ازادي ده ارامي ده قراري ده مخکې چاپې وې جنګونه و بدبختۍ وې مشکلات اوس خو الحمدلله ارامي ده نو د ولسونو داسې لکه دغسې څنګه چې دا کار وکړو همداسې هیله او غوښتنه له اسلامي امارت نور هم ډېر ده. مخکې خو دا سرک خامه و او موږ د دې سیمې د اوسېدونکو په حیث په دې کې ډېرې زیاتې ستونزې وې. زمه یو دلته به سیلابونه راوتو دا لاره به تخریبېدله د خلکو د رفت آمد لپاره یقیني زیات مشکل و. اوس د دې سرک د جوړېدو په اساس ډېر د احساس د خوشحالۍ لرو حتی دومره احساس د خوشحالۍ لرو چې تقریبا بیانولی نسو. به گفته مسئولین با اعمار این سرک برای سدها تن به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار همچنان فراهم خواهند شد.